سلامونه وخت په خیر د دې اونۍ لنډو او مهمو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې ماتې وخوړه. د دې لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله چې په ټاکلو 20 اورونو کې سیالې لوبډلې ته 145 منډې هدف ورکړ. پر وړاندې زیمبابوې ټاکل شوی هدف د 6 ویکټو په زیان پوره کړ او لومړۍ لوبه یې په خپل نوم کړه. د کابل فوټسال غوره لیګ کې 2 سترې سیالۍ وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش لوبډلې عدالت ته 2-1 او په دویمه لوبه کې بیا پیشتاز لوبډلې زیتون اف سی ته 5-3 ماتې ورکړه. بدخشان د 8 غوره لوبډلو پړاو کې لومړۍ بریا خپله کړه. دغه لوبډلې د 8 غوره لوبډلو پړاو په 9مه لوبه کې له سمنګان سره مخامخ شوه چې د حاجي اکبر پهلوان پر مټ یې سیالې لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه او په دغه پړاو کې یې لومړۍ لوبه په خپل نوم کړه. سعودي عربستان د فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربتوب حق ترلاسه کړ. د فوټبال نړیوالې شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د 2024 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د 2024 کال سیالۍ د امریکا په کوربتوب او د 2013 کال سیالیو کوربتوب مراکش، پرتګال او اسپانیا پر غاړه لري. بارسلونا په 6مه اونۍ کې 2م نمبر ته پورته شوه. د اروپا اتلانو لیګ پیاوړې لوبډله بارسلونا په خپله 6مه لوبه کې له بروسیا ډورټموند لوبډلې سره مخامخ شوه چې له یوې هر اړخیزې لوبې وروسته بارسلونا پکې سیالې لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او 2م مقام ته پورته شوه. اټک انرژي لوبډله په 2مه اونۍ کې د جدول سر ته پورته شوه. دغه لوبډلې په خپله 2مه لوبه کې سرسبز یشلر لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکولو سره د دې سیالیو په جدول کې لومړي مقام ته پورته شوه. هریبروک ټیسټ سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی هریبروک د ټیسټ سیالیو توپ وهونکو په تازه درجه بندۍ کې لومړي مقام ته پورته شوی. له دې وړاندې جوروټ په لومړي مقام کې ځای درلود. سرپل په خپله 2مه لوبه کې ستره بریا خپله کړه. د یما پټرول افغانستان بزکشۍ غوره لیګ سیالیو د 8 غوره لوبډلو پړاو کې سرپل لوبډلې نن په خپله 2مه لوبه کې د بلخ ځوانانو ته 12-0 ماتې ورکړه او په دې پړاو کې یې 2مه لوبه په خپل نوم کړه.